د دې ملک په ازادۍ کې زه دعوهګیر یم ته سوالګیر یې د ملک په ازادۍ کې قرباني علماء دیوبند ورکړې ده زه د دیوبند بچی یم په ماخوستان کې ماته ته دا سړک تا ته تنور جوړولی شو ما له خپله حیا راله وليه والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان محترمین عزتمندو دا زمونږ ملک دی موږ په دې ملک کې اوسېږو دا ملک یو قانون لري یو آیین لري او بیا په دې باندې موږ پوهېږو د دې ملک په ازادۍ کې زه دعوهګیر یم ته سوالګیر یې د ملک په ازادۍ کې قرباني علماء دیوبند ورکړې ده ته روسته راغلی تیار یې راغلی او ستا ټول تاریخ ما ته د انډیا سره معلوم دی که ته د زریو نه کار هم کړی و یوه خبره واوره دا ظلم چې ته کې الله تعالی اعلان کوي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا على أحد الله وي ما په ځان ظلم حرام کړی دی څوک به ظلم نه کوي ورځ د قیامت باندې یو جا اوس خو ستا سره ټوپک دی ستا په قلم کې زور دی په تا کې هوا ده خو غوا به راشي د هغې به ښکري بله غوا به راشي د هغې به ښکري نه وي د ښکرو والا چې دا لکه دا ستاسو چې ښکري دي په دنیا کې بیا هغه غوا والي چېړلي به وي الله به د هغې نه ښکري ختمې کړي دې بلې له به ښکري ورکړي وایي وباسه هغه غوا ته وباسه اوې کله ته استاد ما سره اوې کله ظلم کړی دی اوې کله ستا ښکري دي الله به موږ له بیا په هغو کې ښکري راکړي او ستا نه به داسې رمباړه وباسم ورځ د قیامت مني مسلمان دي د پاکستان آیین مني د محمد رسول الله احادیث مني په دې خبره باندې زما سره تیار شه زه پبلک یم اما ستا سره هم کار دی زما سره هم کار دی د لیسن نه وروسته چې ته ما ایسارې نو په دغه ورځ باندې ما ډېره ګزاره وکړه په ما تا ته به زه د دیوبند بچی یم په ماخوستان کې ماته ته دا سړک تا ته تنور جوړولی شو ما له خپله حیا راله